204 کېجي چرسو دا ترې برآمد کړو موږ د ګاډي د ډیګۍ نه. 15 منه چرس چې د وړل د دې څونه پیسې وې؟ دا 1 لک روپۍ وې سر. د 2022 کې هم ګیر شوی سرګوده کې هلته یې 15 کاله تېر کړي دي همدې نارکاټکس کیس کې هغې نه پس راوتی دی او بیا یې لکه د ثواب کار ته لاس واچولی. بسم الله الرحمن الرحیم. एक्साइज थाना जी पेखावर बात करो के दा मरगरे ځوان زلمی دی او د پموټو کې دومره زور شته چې د ښه د نرې مزدوري کې صاحبه دی چې په کم تور کې یا په کم جرم کې دلته کې راغلی قدرمنو نو د سره په ګاډي کې 15 منه چرسو دا خبره یو ځل بیا کوم 15 منه چرسو د سره دا سړی چې دا په منونو په حساب ځان سره په دې ګاډي کې دا چرس ږدي او ځي چې دې سړي سره د چا ډاډي دا زنګین تماچه هم یو هم سړی ځان سره نشي ګرځولی خولې پې راماتي اواز یې پې سینتري صاحب پیشي راغله ډک ډاټسن نه راکوز کي دا وړل دا تیړه هم غواړي. بهرحال هغه ملګرو ته سلام دی چې تاسو یو داسې سړی ګیر کړ چې دا زموږ قومي دشمن دی منشیات د دې وطن د نوي نسل تبعی وکړه او پاتې سي دي پروان وطن کې. امام صاحب یو جهان مننه تاسو یې چوي د تانه تاسو کاروي وکړه او چړيږي د فوټو هم چړيږي سړی هم غیر ک د سره سره برآمد شو لک شان تفصیل راکېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه پهله خو زه تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کول غواړم یوسف جان لاله چې تاسو راځئ او د معاشره کې چې کم ناسور دی د سوسایټي ته ښیي کنه دا سیوا چې د دې کس مونږ ته هفته پهله انفارمیشن و چې دا یو ښه هیبیچول سمګلر دی عادي دی نو دې چې کوم دی مخکې هم داسې د نارکاټکس پیرې د کړې وې او مونږ ته د انفارمیشن و د درې کې مونږ خو پوره کوله نو مونږ ته هفته پهله دا چې یاره ګاډی ډک دی خو بس دی موقع ته ګوري او د موقع مناسبت ته چې کله د ښه موقع میلاو شو دی به دا ګاډی وباسي هغې دپاره مونږ ټیمونه تشکیل کړ ځای په ځای هم دته ناکهبندیانې کړې وې نو پرون چې کوم دی سهار ټایم کې مونږ ته کنفرم دا سورس و چې یاره دی به نن وځي نو بس پرون سهار راسې دته مونږ ولاړو ځای په ځای هم ناکهبندیانې کړې وې نو دی چونکې د سره پایلټ مو او دی چې کوم سمګلینګ طریقې کار دی نو دی خو یو روټس ډیر زیات چې کوم ډینجرس روټس د هغې سلیکشن کوي په هغه روټس لکه ډیر خطرناک په هغه روټس لکه په هغه لارو باندې د ورځې څوک نشي تللی دی پې د شپې دغه کوي د ورځې پې سمګلینګ کوي نو مونږ چې کوم دی ته چې په دغه روټس باندې بس چرسو د سمګلینګ کولو یو کار غلط و هغه یې کولو مونږ د دې شیطان خالو نو مونږ دی ته په هغه لارو باندې ناکهبندي وکړه نو آلموسټ 10 o'clock باندې دی مونږ انټرسپټ کو دا د شپې که د ورځې د ورځې جي ټوله شپه مو ورته تېره کړې وه شوګیره مو ورته کړې وه دې دوران کې زموږ چې کوم هانریبل منسټر دی منسټر ایکسایز سید فخر جهان صاحب هم سره کنټینیوسلی رابطه کو ټایم ټو ټایم اپډیټس ته شته مونږ له ښه بیک اپ هم راکولو او هغه هم ویښو نو دی چې کله مونږ 10 بجې انټرسپټ کو نو البته دی مونږ پوره دغه د ده تعقب وکړو د ګاډۍ نه ودرولو او د سره یو پایلټ و ښه فایرنګ هم پکې شوی دی بیا چې کله مونږ د ده دا ګاډۍ ودرولو نو د ده ډیګۍ نه څه د پاسه 15 منه زه لږ تصحیح کول غواړم دا څه د پاسه 15 منه چرسو 204 کېجي چرسو دا ترې برآمد کړم د ګاډي د ډیګۍ نه دا د بلازوی اتی بوتو او جی اتی بوتلو پورا پنجاب لا زه تاسو په فرست ټایم داسې و چې منسټر صاحب معلوم ورید په پروګرام کې چا باقاعده د دې سیز مانیټرینګ کو چې وایي دا سړی ګیر شي بالکل جی بالکل زموږ منسټر صاحب چې کوم دی فخر جهان صاحب هغه خو فرام دی ډے فرست دا پالیسی د چیرې ډرګز یا چې کوم څونه نارکاټکس دي دا چې کوم د چټاکۍ برابر که په چک پوسټ واوړېده نو تاسو به یې ذمهوار وي او هغه زیرو ټالرنس پالیسي ده نو هغه موږ سره کنټینیوسلی رابطه کوي په دغه دوران کې او نو هغه موږ له ښه پوره بیک اپ هم راکړو او الله دې داسې مشران هر یو دغه له ورکړي ډپارټمنټ جی جی امار صاحب تاسو کومه چې دا نیکبخته سو
جی دی خو چې به زما مجبوري وه او 4 لکه قرض را باندې او مال 1 لک روپۍ راکولې او ما ته د یو شي پته نو بس ګاډي ته کېناستم سټیرینګ ته او چابي مې پېته وکړه ګاډی مې روان کړو خو بس دا خو د خبرې دي که نه ریالټي دا ده چې حقیقت دا دی چې د 2022 کې هم ګیر شوی سرګوده کې هلته یې 15 کاله تیر کړي دي همدې نارکاټکس کیس کې هغې نه پس راوتی دی او بیا یې لکه د ثواب کار ته لاس واچولو امان صاحب اخري تپوس کوم دا کیسونه زی باقاعده عدالتونو ته ځي تاسو خپل فایلینګ هر څه تیار کې ستاسو ریشو څه ده جي دا سړی به انجام ته رسي که دی به هم سبا روزي د دې نه مخکې چې زه سوات کې سچوم نو تاسو سوات کې هم خیر زما کنویکشن ریشو کتی شي یا شکر الحمدلله 100% ته او چې چا جرم کړی دی د هغې جرم ښه پوره کوشش مې کړی چې عدالت نه دا سزا شي او د دې هم درته زه انشاءالله دعوې سره وایم چې د دا کوم جرم کړی د دې به دته پوره سزا میلاویږي زموږ طرف نه به انشاءالله هېڅ کمی پدې کې نه یو جهان مننه امار صاحب شهر صاحب ستاسو د ټول ټیم موږ ډېره مننه کوو د ډې فرسټ چې کله ستاسو دا ډپارټمنټ جوړ شو زمونږ کې مراو ما کوشش کړی دی چې ستاسو حل زر خلکو ته کیدو دې ته زه قامي مجرم ویم ځکه چې دا هغه فصل دی چې زمونږ بچیان دی او دا به تیارېږي د هغې نه مخکې ورته د لور تیار ایښی دی د زه خو راسپی دې سره تیار دا بچي چې زما په انګړ کې په تړتکو راغټ شي او سبا د هغه په لاس کې د چرسو دا سګرټونه په ایماندارۍ د وایم هغه پلار په اوجه کې د هارټ اټیک نه مړ شي ما هغه پلار لیدلی دی چې خپل بچي ته ګوري چې منشیاتي خوري ما هغه مور هم لیدلی خدای راستي پروګرامونه هم تاسو کتلي چې هغه د اجولې اوچته کړي د سر نه لوپټه راښکته کړي وایي خدایه چې څوک ایس او چرس خرڅوي ته یې واخلي د دې دپاره خو د خلکو خیرې نه خوښېږي رب دې وکړي چې دی هم تخته ادار ته جوړ شي وړه غوندې کې د ماخلو Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। A Saudia double action chemical brand Power Magic washing powder. वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। कुर्बान सिंह शुक्र दे सर। मखकि दिन पदी मंशियातों की जेल तेर करे जी सर। सो काला सलोर काला सर। सोना माल देवड़ो 20 किलो सर। माल चे देवड़ो सोना पैसे बेदर कोले दागेम तकरीबन दा से कम 1 लाख रुपए भी दागे सर। आओ जी 1 लाख रुपए दे अगस्त भी वक्त की कना ना गिर शुम सर। सलोर काले तेर कड़ल 100 लाख रुपए दर बांधे लगे दे यार सर जी डेरे लगे चरौते शुरुआतम कम अज कम 1 लाख रुपए ز कर्जदार یم سر। قرض بدل چا کو زیا دا مې تر زمانو راغستیو سر او خپل سره کور والم چې سزې ور مې ورو سر ام خرڅ جی سر. دا وړو مور د تسوي سغي هم دغه یو خبره کوي سر. او جی سوي چې بیا د پاره داسې حرکت مونږ کې زګه چې مونږ ژوندۍ ډیره خرابه تیر کړه. جی بچیان دشتا جی سر. مور پلار دشتا والد صاحب خو مې وفات شوی او سر چې زه ټایم جیل کې گیر شوم. د خفګانه بس سر بیمار و جی جی ملاقات له درغلو نشو راتلی سر. ملاقات له بسوک درتلل ترزوی مې و او یو مې کشر رور دی او هم تقریبا 6 میاشتې بعد به چرته راغله سر. چې کله به ملاقات راستا د کور احوال به تا ته څه کې خو سر دغه به ویل چې دا چل دی شي. او جی دا ته وی چې تنه وی نو وړ کی زوی د پیغ وختل نو نارو د شو بالکل دا سر. ته وی چې رزق نو ابه په وبو کې روټه خوشته کړو د وړو مور خړلې ویلی تا ډېر تکلیفات سر. د ته ویلو چې چم دکاندار راغی رجستر وسره په پلان کې دونه پیسې دي نو ستا خو بیا څه بیگم کړي خرچ کړي وی کواله سر څه ختم سر. تو بغار وروته اوس ته بیا صدا پاسه 15 باندې چرسته بیا پرې گاډي کې خودل نو تو به نه پس بیا سر بس مجبوری داسې وه چې څه قرض را باندې دی چا پاتې و څه خو چې زه رالم ما کم مهران ګاډی و اما خرڅ کو خو څه قرض داسې ما باندې پاتې شو سر چې هغې زه ډېر تنګ کړی وم سر. کنې
هغې کې ما 1,00,000 روپۍ ځان ته پرېښوې، موټر سایکل مې ځان له اغوستی و 70. په هغې به ما کریم کولو سر. مرزه دې باندې به انشاءالله دا ختم کارنو خو کلیواله خو ولې نه سر حلال رزق و. خو څه قرضداري داسې تنګ کم پکې څه قرضداري وم چې هغې زه واپس دې طرف ته را جوړ دا کړم. څه د پاسه 15 منه چرس چې د وړل د دې څونه پیسې وې؟ دا 1,00,000 روپۍ وې سر. هغه چې جیل لاړې پلار دې مړ شو، مور دې څنګه ده؟ بس سر الله دې پرې رحم وکړي سر. ولې ښه نه ده سر، بې سوره ده، وایه که نه د زړه مریضه وه. دی چې جیل کې پروت یو په زندان کې او دته بیا څوک وایي چې هغه مور هم مړه شوه صاحبه. زه وایم دی وایي چې خدای دا په کوم ځای کې ودرېدم، د مور اخري دیدار به هم درته ګراني. هغه مور چې د بچو دپاره څه نه تېروي، د هغې بچې په جیل کې وي او د جیل کې د مور اخري دیدار هم نشي کولی. باچا اوس خو دا رالې دا پیسې به راپسې څوک لګوي او دا قرض به له څوک کوي؟ سر دې باندې مشکله ده که څوک ولګوي. وجه نو بس دویم ځل شو سر. تا ته څه د پاسه 15 منه چرس کېښودل، پوهېدی چې دا ما سره څه دي په ګاډي کې؟ پته وراته سر، دومره علم نو چې دې کې دومره پراته دي، نور پته وه سر. په ډاله کې چې دا دونه مال پروت وي سړي ته خو اندازه کېږي ته خو پوخ ډرایور یې که نه، نو پوهېدی دا ځل چې یاره دا ځل خو مال ډېر دی. دومره راته اندازه نه وه سر. بس او پنجاب ته دې وړو؟ جی سر، دا رسویمه پیره وه. دا دویمه. پړی یې څه شته زویه؟ سر بس څه به ووایو نور. کم خلک چې په دې کار کې د هغې له څه پیغام ورکول غواړي؟ چې کم پکې دي او کم ورته شوق کوي، دې ته پیغام دی چې وړی دي. او جی مور دپاره څه ویل غواړي زویه؟ سم دي شو څه دوه ټکي دړه مور ته کېده که نه؟ نشم مور ګرانه نه ده؟ مور ته څه ووایه؟ نشم. ستا په ږیره کې لګېدلې ټول ویښته تک تور دي، مخې ته وښیم د ویبه چې ښکلې ځواني تا سره تړلې ده. دغه ځواني د خلکو سره هم تړلې ده، خو ته شارټ کټ شو کې خلک د کروڑو روپیو قرضونه خلاصوي، خو پردي بچي پې په سودا نه وژني. ته په سپین ږیرې روزې صاحبه، خو ته چې کله روزې نو مشرۍ لور به دې واده شوي، بل زوی به چې ته روټو دکاندار سري او بل به خدای خبر چې بې تعلیمه په کومه مصري خانه کې سري. مور به دې بېللي، پلار دې وبېله، پاتې بسي یو داسې ندامت چې د کلي هر یو سړی تا ته ګوري نو ته به خدایه چې د ما ته نه کتې. دا هر یو نظر به لکه داسو لکه ته چې څوک مې په پینډه زیولي. قدرمنو د چرسو د منشیاتو په دې روزګار کې او په دې کار کې که چېرته سکل تباهي ده نو خرڅول د هغې نه غټه تباهي ده. اماد صاحب ستاسو د ټیم موږ شکریا ادا کوو. د خپلې هلې ځلې همدغه شان جاري ساتئ. رب دې وکړي چې دا معاشره د منشیاتو نه پاکه شي. یو جهان مړ نه ځي. مهرباني چې ډېره مهرباني.